بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د جمعې په ورځ او د جمعې مبارکې په ورځ او د جمعې په منځ کې د ننګرهار ولایت کې په جومات کې قاتلانو، ظالمانو او د الله دښمنانو د مسلمانانو په منځ کې بم چاود کړلو او 4 مسلمانان نارینه یې شهادت باندې ورسول. زه دا یوه خیره کوم چې هر انسان د زما دا ویډیو ګوري، رب تعالی ته وګورئ چې د هغو شهیدانو په خاطر آمین وکړئ. رب تعالی دې د هغو په کورونو کې چې چا دا بم چاود کړی دی په جومات کې، رب تعالی دې د هغو په کورونو کې همدغه رقم تک بېګناه قتلونه وکړي. رب تعالی دې د هغه بېګناه خلک چې په کورونو کې دي، که هغه مور دی که هغه پلار دی، همدغه شانتې قتل کې الهي آمین کې. رب تعالی دې همدغه انسان ته هغه سزا ورکړي په دې دنیا. په هغه دنیا خو به وي د نسکور بې ایمانه، او په دې دنیا یې الله تعالی دغه رقم ته سزا ورته ورکړي چې نه روغېږي او نه مړ کېږي. الهي آمین. ای قاتله، رب دې دا رقم ته وشرموه او رب دې دا رقم ته ذلیل کړه چې نه په دنیا خوار شي، چې نه په دنیا آباد شي او نه په هغه دنیا ته جنتي شي. الهي آمین کې رب تعالی دې برباد کړه، رب تعالی دې نسل برباد کړه. ای قاتله، ته چې هر څوک یې، تا چې هر څوک یې، زه په دې خبره یقین لرم چې ته به یو هغه ایمان فروشه انسان وې چې تا به دغه رقم ته جامې اچولې وي، تا به د مسلمانۍ جامې اچولې وي، تا کې به د مسلمانۍ یوه کپړه، یوه حلاله کپړه به درکې وي، تا به هم چېرته په خولې باندې اردو، پښتو یا فارسي ویلې وي. زما په خدای قسم دی ای قاتله چې ته په 3 زبانونو کې یو زبان ولی، یا خو فارسی زبان یې، یا خو پښتون یې، او یا خو پنجابی. ای قاتله، رب دې قتل کړه. ای قاتله، رب دې په کور کې همدغه رقم ته غمونه جوړ کړه. الهي آمین. ای قاتله، په ورځ د معاشر باندې الله داسې وشرموه لکه څنګه چې د کافر شرمیږي او چغې وهي او الله یې معاف کوي نه. الهي آمین. انشاءالله تعالی ته به کله هم معاف نشي. تاسو ماته په اسلام کې کله هم دا ثابتولی نه شئ چې هر نمونه نارینه مسلمان انسان ګناه وکړي قتل سزا ورته نه ده راغله چې قتل یې کړی. کم انسان چې یو نارینه قتل کوي، کم انسان چې یو مسلمان قتل کوي، هغه انسان د دنیا غټ بزدله، بې غیرته، بې ناموسه او غټ رزیل انسان دی. د انسان قتل کول د ټول انسانیت قتل کول دی. ای ظالمانو، ای قاتلانو، رب تعالی مو کور غمونو نه ډک کړه. رب تعالی دې تاسو باندې هغه وخت راولي چې نن ستاسو بچی مري، سبا ستاسو لور مري، بل سبا مو پلار مري، بل سبا مو مور مري. په خپل مرګ نه چې څوک یې درته قتل کړي، چې یو سړی دی چې د چارې سر پروت وي په کور کې او د چارې خپې لاسونه پراته وي په کور کې، رب تعالی دې دغه رقم ته وشرموه. رب تعالی دې دغه رقم ته په غمونو کې گرفتار کړه. او رب تعالی دې داسې زر مه مړ کوه. رب تعالی دې ټول عمر جزایي، رب تعالی دې ټول عمر همدغه رقم ته خوار او زار او نسکور واچوه. الهي آمین. زه به نور څه ووایم، آخري خیره دغه درته کوم چې رب تعالی دې برباد واچوه، هم په دې دنیا او هم په هغې دنیا. تاسو به خامخا په دې زبانونو کې د یو زبان ولوئ، یا به پښتانه وای، یا به فارسی زبان وای، او یا به پنجابي وای، اردو به وای. رب تعالی مو برباد کړه. ای بې ناموسه، ای بزدله، ای بې غیرتو خلکو، تاسو دې ته راغلی یئ؟ تاسو د مسلمانانو څنګه شرمېږئ نه چې تاسو په یو جومات کې بم چاود کوئ او مسلمانانو ویني تاسو په دیوالونو پسې ولګئ؟ تاسو څه قسم ته، زه خو مسلمان خو دغه رقم ته، والله که کافر هم دغه رقم ته کوي نن سبا، خو کافران هم ولکه داسې ظلم وکړي لکه څنګه چې تاسو وکړلو. تاسو خو د انسانیت قتل روان کړی دی، تاسو خو د انسانیت قتل مو روان کړی دی په دې ځمکې په سر باندې. تاسو خو ځانونو نه فرعونان جوړ کړي دي، ځانو ته فرعونان وایه. دا مه هېروئ چې هر فرعون چې راغلی دی که نه، د هغه فرعون په سر باندې زما رب ولاړ دی، او هغه رب د دنیا او د کائناتو او د آسمان او د ځمکې مالک دی او بادشاه دی. او هغه رب هر یو فرعون په ځمکې باندې منډلی دی. او انشاءالله تعالی زما رب ذوالجلال ډیر غیرتی ذات دی. زما رب ذوالجلال
ډېر سخت بدله اخیستونکی دی او زما رب ذوالجلال ځان ته القهار وایي او هغه القهار رب تعالی هغه القهار به دی انشاءالله تعالی چې اوس شرموي او هغه القهار به دی الله تعالی په دې دنیا تباه او برباد واچوي. دا زما خبرې یاد ساته ای قاتله. رب تعالی که د انسانیت معاف کړي او رب تعالی که د اسلام تاریخ د اسلام معاف کړي او رب تعالی په خدای مې قسم وي که رب تعالی د خپله معاف کړي او نه د فرښتې معاف کړي او نه د والله که موږ پښتانه معاف کړو ای الله د تباه او برباد واچوه ای برباد شه ای تباه شه الله دې خوار او زار او نسکور واچوه. الهي امین.